دستار دې په سرحد کوي شمله دې ښایسته ده دستار دې په سرحد کوي شمله دې ښایسته ده شهره دې څومره ښکلې ده پګړۍ دې عجیبه ده شغلې د انواراتو دې له سپین رخسار ورېږي شغلې د انواراتو دې له سپین رخسار ورېږي راغلي دي د مخ لیدو ته څومره ننداره ده مضمون مقدس دی هر کتاب یې شیرین باب دی مضمون مقدس دی هر کتاب یې شیرین باب دی په هره یوه صفحه کې یې له پند ډکه کیسه ده یوازې پاتې شوې ده معصومه ده خفه ده یوازې پاتې شوې ده معصومه ده خفه ده ګلونه ترې کوچېږي نن بې خونده مدرسه ده او که رب ترې برخمن کړي بیا نو بېله یوه نړۍ ده که رب ترې برخمن کړي بیا نو بېله یوه نړۍ ده پراته پکې د ډېرو احادیثو فلسفه ده قربان د طالبۍ ژوند د پتا پسې خفه یم قربان د طالبۍ ژوند د پتا پسې خفه یم ساعت چې له فنډه که دې هره دقیقه ده د جامعې د فضلاو د استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ګلمرجان رشاد صاحب نه یوه نړۍ مننه کوو کور ودان چې د جامعې فضلاو ته د بخاري شریف د آخرني حدیث تشریح او په پای کې یوه بهترینه دعا واوروله قدرمنو د فضلاو دپاره د دریځ په چپ طرف کې کرسۍ ایښودل شوي دي ټول فضلای کرام دي مهرباني وکړئ دغه خالي کرسیو ته دې لاړ شي د پټې نه چې کوم کسان شاته دي هغه دې د مخ ته راتلو کوشش نه کوي په دې برنډه کې چې کوم میلمانه دي هغه میلمانه به دلته مخ ته د فاضلانو ځای ته راځي د جامعې فضلای کرام دي د دریځ په چپ طرف کې د دوی دپاره کرسۍ ایښودل شوي دي هغوی ته دې ځانونه ورسوي همدا د فاضلانو ځای ته دي د پټې نه وروسته چې کوم خلک ناست دي هغه دې نه راځي د هر فاضل نوم په خپله چوکۍ باندې لیکل شوی ده هر ملګری دې په خپله کرسۍ باندې کیني الحمدلله غونډې ته بشمېره علمای کرام او د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي را رسېدلي دي له کابل ولایت څخه راغلی د سترې علمي کورنۍ ستر علمي شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الله نورانی صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض الله امام صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فاروق صاحب د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جناب مولوی محمد نبی عمری صاحب د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس جناب مولوی سید جمال صاحب د خوست ولایت د پوهنې رئیس جناب مولوی سید وسیم مالیار صاحب د خوست ولایت د مقام د دفتر رئیس جناب قاری صاحب اختر محمد اکرمه د خوست ولایت د اطلاعات کلتور او فرهنګ رئیس جناب مولوی شبیر احمد عثماني صاحب او نور بشمېره علمای کرام او لوړپوړي امارتي چارواکي هم را رسېدلي دي دا پروګرام په دې برخه کې د ترنم دپاره په ډېر ادب او احترام بلنه ورکوم د ترنم شاهکار د جهادي او علمي غونډو ښکلا خوږژبی ترنخوان جناب مولوي عبدالحکیم سجاد صاحب ته چې تر دریځه راشي او د غونډې برخوالو ته په خپل خواږه او زړه راښکونکي اواز کې ترتیب کړې ترانه وړاندې کړي ډېر قدرمن محترم خوږژبی ترنخوان جناب مولوي عبدالحکیم سجاد صاحب دا کسان کینې کوم د رسنیو والا د خپلې کمرې نصب کوي نور نظم مه خرابوئ په دې صحن کې کوم کسان یې مهرباني وکړئ دغه کینئ وروسته هم چې کوم کسان ولاړ ښکاري مهرباني وکړئ خپلو ځایونو باندې کینئ تر څو تاسو نه وروسته خلکو ته دغه مراسم ښکاره شي غلط څه بلاله غلط څه